کې ځان د سیالو سره سیال ساتو، اوږو له څنډ ورکړو، برید تاو کړو، په شا برند وګورو، مونږ که تښتو خو بیا هم د عزت خیال ساتو. سپي که غلامان دي چې په غاړو کې یې پټې دي، بیا هم د محل څوکۍ کوي پرخې غټې دي. مونږ آخر په کوم ازادۍ باندې غرور وکړو؟ مونږ ته هم په غاړه د چا پټې دي، خو پټې دي. بالاخره که خپل سر بچ کول غواړې سرمایه به ورکوي، که خپل سر بچ کول غواړې سرمایه به ورکوي، که د بل په سوري ژوند کړې سرسایه به ورکوي. او دا د مینې دور نه دی، زمانه د کاروبار ده چې د چا په زړه کې اوسې کرایه به ورکوي. د یوې خېټې د یو نفس دپاره خپل وروڼه وژنو، عزیزان وژنو. څومره مو مینه د خپل ځان سره ده چې د خپل ځان لپاره ځان وژنو. بل ځای کې ازاد دي، په نورو ملکونو کې بل ځای کې ازاد دي، که د ژوند هر یو ډګر ته ځي خپله دې مرضي ده، که دننه که بهر ته ځي. خو دلته که د کرښې نه ایله غوندې په سم شولې نو خدای به دې معاف کړي، خو د خلکو نه به چېرته ځي. دا پښتو د عجایبو عجوبه ده. داسې نوم دی چې سړی ورته حیران شي چې په صدق مسلمان شي نو پښتون شي، او چې پښتون کله پښتون شي مسلمان شي. چې خپل قام دې آباد غوښتی و آباد وي، چې تش ځان دې آباد وغوښتو برباد شو. چې خپل قام دې آباد غوښتی و آباد وي، چې تش ځان دې آباد وغوښتو برباد شوې. د دې خپل ځان غلامۍ د بل غلام شي آزاد به خو له ځانه که آزاد شو، شي آزاد به خو له ځانه که آزاد شو. د مینې د خوږو ترخو یادونو مې زړه ډک دی، سینه کې مې د مینې هم مکه هم مدینه ده. ښایست ته په رکوع شم بیا زر په سجده شم، جذبه مې د ښایست د تعظیم څومره پختنه ده. نصیحت درته کومه ښه واوره، نصیحت درته کومه ښه واوره، خو عمل دې پې ونه کړو بیا به جاړې. که په خپله دې ځان پورې ایستو بچ شو، او که د بل په تمه لاړې بیا رالاړې. که عزت غواړې خپل مقام ته اوچت، فطرت له خپله سکونته ګوري. که عزت غواړې خپل مقام ته اوچت، فطرت له